السلام علیکم دوستانو. د آزادو سیالیو اتل احمد ولي هوتک نن په کابل کې خپل برازیلي سیال ته ماتې ورکړه. د دغه بریا مبارکي ټولو افغانانو ته وایم. احمد ولي هوتک پر خپل فیسبوک پاڼه داسې لیکلی دی: داسې درد او ټپ چې هر سړی کې خوند لري، ملي غرور او ویاړ لري، احساس لري او ستاسو د سپېڅلو احساساتو درک لري، د هیوادوالو بې کچې مینې او بیا د دوی پر غمجنو څېرو مسکا، د بهېدلو وینو سور رنګ هر ټپ راته خوندور او ویاړمن کړي. ستاسو د دعا په برکت له بریا وروسته د ډاکټرانو په هدایت باید روغتون ته تللی وای، چې اوس الحمدلله ښه یم. وطنه ولسه ستا لپاره ډېر څه ته چمتو یم. دا دردونه او ټپونه خلاصه دي. زموږ بریا په یووالي کې د نن افغانستان وګټله. د هوتک او مبارز مینې دا وښودله چې موږ یو متحد ملت یو. مننه باز محمد مبارز چې نن دې د هوتک ملتیا کوله. دا د یو پیاوړي او یو موټي ملت بیلګه ده. د لوبې منځ کې د هوتک د پزې وینې مبارز پاکولې، دا د نه بیلیدونکي ملت بیلګه ده. د احمد ولي هوتک د بریا وروسته د ولسمشره څخه نیولې بیا ټولو افغانانو، ملي مشرانو، ملي لوبغاړو ټولو دته مبارکیانې وړاندې کړي دي. د داسې خوشحالۍ خبرونو لپاره زموږ سره اوسئ. که مو دا ویډیو خوښه سوې، ویډیو در سره لایک کړئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ. که په چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.